زه تاسو ته یو ناشنا خبره د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ذکر کوم او که د چا زړه دې سره تازه نه شي نو بل څه سره نه راژوندی کېږي. مجموع الفتاوه د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله جلد نمبر 21 کې د هغه نه دا سوال شوی دی. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې د قیامت په ورځ به تاسو رابللی کېږئ یا راځئ به په داسې حال کې چې ستاسو مخونه یا تندي لاسونه او خپې به پړقېږي دا اودس د لاسه. نو تپوس د شیخ الاسلام نه دا شوی دی چې دا خو موږ ته پته ولګېدی چې دا خو مانځه واله دي. اوس چې د کومو خلکو باندې دا مونځ نه دی لازم دا به څنګه پېژندلی کېږي چې دا د پیغمبر امتیان دي؟ لکه ماشومانان او څوک چې مونځ نه کوي دوی به څنګه پته لګي چې دا د پیغمبر امتی دی؟ جواب ته غوږ کېږدي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وی دی حدیث نه دا واضح ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به هغه سړی پیژني کوم سړی چې په تندي کې په مخ او لاسونو کې صحیح سپینوالی او پړقي دا خو واضح ده د حدیث کې دا دي چې دا خلک به پیژندلی کېږي. ماشومانان چې دي فهم تبع للرجال دا تابعدار دي د خپلو مشرانو دا پای کې دننه راځي. خیال هم دی که نه دی؟ یعنې پلار هغه مونځ کوونکی دی دا بچې هم د سر راځي یعنې کشران د چا سره رالو؟ مشرانو سره. کم کشران د 20 کالو هغه کشران نه مراد بلوغ نه مخکې مړه دي چې کم بلوغ نه مخکې مړه شوي دي. کشران دغه نه نن سبا خو 13 کالو هغه ته ماشوم وی غریب وی ماشوم. دا ډېره خطرناکه خبره شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله کړې ده. او وی څوک چې اودس نه کوي او څوک مونځ نه کوي دی د سره د قیامت په ورځ پېژندلی کېږي نه. څوک چې اودس او مونځ نه کوي دی د قیامت په ورځ د سره پېژندلی کېږي نه. نو دا چې نه پېژندلی کېږي ده ته به د پیغمبر سپارش د کوم ځای نصیب شي؟ هغه خو یې پېژني نه. دی به د حوض کوثر نه اوبه څنګه وڅکي؟ هغه خو یې پېژني نه. دا ډېره یعنې د ناشنا جواب یې ورکړی چې د سړي د جسم باندې د غونې ځیږ شي چې مونځ کوونکی خو دغه حال دی. هغه پیغمبر وپېژندو ځکه چې مخ او لاسونه او خپې پړقېږي او سپین. ماشومانان د خپلو مشرانو سره دي. پاتې هغه بې المازه شو بې اودسه هغه پاتې شو هغه وایي دا د سره پېژندلی کېږي نه. او دا خبره صحیح ده ځکه چې د حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د امت ته پېژندلو یو نښه ذکر کړې ده او دې سړي کې هغه نښه نشته دی پیغمبر یې د سره پېژني نه. که دا غواړي چې پیغمبر د قیامت په ورځ وپېژني که نه د دې لپاره به څه کوي؟ د مونځ او اودس به خیال ساتي. دې حدیث کې صرف یو مسله ذکر کوو بیا ترې مخکې شو. ابو هریره رضی الله عنه به څه چل کو؟ د حدیث کې څه یعنې د سنګلو نه به خبره واوړېده څه ته به راورسېده؟ یا ولو ته یا اوږو ته او خپکې به پنډۍ ته خبره واوړېده. آیا دا کار مستحب دی او که نه؟ یو قول دا دی چې دا کار مستحب دی. ولې؟ وایي ځکه چې ابو هریره رضی الله عنه هم دا کار کوه او هغه دا ویلي چې ښایست هغه ځای پورې رسي چې کوم ځای پورې د اودس چاردام اوبه ورسي. دویم قول دا دی چې نه کوم ځای پورې چې شریعت ښوولې ده هغه ځای نه به نه زیاتوي. دلیل په دې دا دی چې الله په قرآن کې د اودس چاردام کومه طریقه ښوولې ده وایدیکم الی المرافق لاسونه سنګلو پورې وارجلکم الی الکعبین خپې د ګیټو پورې. نو الله چې کومه طریقه ښوولې ده ټول نه غوره طریقه ده. دویم دلیل د هغوی دا دی وایي د حدیث د عثمان بن عفان او حدیث د عبدالله بن زید مخکې تیر شو په هغې کې هغوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اودس چاردام طریقه نه نقل کړې ده خو هغوی دا نه دي ویلي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې اوږې ته رسېدلی دی یا پنډو ته اوړېدلی دی. درېیمه خبره دا ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې زما امتیان به قیامت په ورځ رابللی کېږي او د هغوی د اندامونه به پړقېږي. نو خو صحیح ده که نه دقه اندامونه پړقېږي کوم اندامونه چې به څه کې استعمالېږي په اودس چاردام کې. که ته دې نه بره لاړ شي دا اندام د اودس چاردام نه دی. ته اوږو ته ورسي یا ته پکې زنګون ته راورسي دا خو د اودس چاردام هغه اندام نه دی چې په کې استعمالېږي.
پوه شوی بې که نه بله دا چې بل یو صحابي نه دا نه دي رانقل چې هغوی دا کار کړی سوای د ابوهریره رضی الله عنه او بعضې روایتونو کې راځي چې ابوهریره رضی الله عنه به هم دا کار پټ کوو چې څوک یې ناشنا ونه ګڼي دا کار به هغه څه کوو پټ به یې کوو دا خو د شاګرد ولیدو دا د هغه اجتهاد و خپل اجتهاد یې کړی خو نور صحابه کرامو دا کار نه دی که عبدالله بن عمر نه نقل دی خو هغه روایتونو کې لږ کمزورتیا شتي نو دا د هغه خپل اجتهاد بل طرف ته اخو یو صحابي دی بل طرف ته دومره صحابه کرام چې دي په زرګاو او کې د یو نه یې رانقل چې هغه دا کار کړی دی او د هغې نه مخکې موږ سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه شتي که پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار نه دی کړی نو تحقیقي قول دا دی چې هماغه ځای پورې به اندام انځي کوم ځای پورې چې شریعت کې د هغې ذکر راغلی دی والله اعلم